سبسکرایب کړئ موسی سالار چینل په یوټیوب باندې او د غنټۍ د نشان در سره خامخا ووهئ. یو نظم ویم دمه باندې مې لیکلی دی چې بېګا مې دمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله نرۍ شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمعه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا شراب اوسکو نشه شو چا د چرسو لوګی راښ کړ زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شرنګ د پانځۍ واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته وولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمودي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شو وی اخري سوچ بیخه نه دی زما سترګو ته نږدې شو او په سترګو کې ګویا شو وی اخري سوچ بیخه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کړم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې ووي او موسکۍ شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه یې ګیله وکړه اوښکې بیا مې مېلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شم او د ځان سره ګویا شم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته